پیدا شو. نبی علیه السلام په زړه کې حسد نه و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ویلې وایي ما ته دغه خبرې مه رارسوئ چې څوک د ما په شان کې غږېږي. زه به انسان یم، په ښه خبر خوشحاله کېږم، په بېکاره خبر خفه کېږم، خو ما ته د خلکو بېکاره خبر چې په ما پسې څوک غږېږي مه یې رارسوئ. ولې؟ زه دا غواړم چې سهار د کور نه راووځم په داسې حال کې راوځم چې ما په زړه کې د یوه انسان سم حسد نه. اوس رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې سینه مبارکه وه، هغه صحابه چې د په مجلس کې کېناسته یغو په سینو کې هم خدای دغه حال راوست، هغه پخوانۍ بدۍ ټولې ختمې شوې. د حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام په سینه کې جود و سخاوت و. ابو سفیان ایمان راوړ رضی الله تعالی عنه. ښځې چې ایمان راوړ پاتې د مکې په حال کې ښځې بیا نبي علیه السلام ته وویلې چې ابو سفیان ډېر بخیل ده، دا د ښځې او د اولاد نه په قم سمه موږ ته نه راکوي، که دی نه وي د ده د مال نه موږ د خپل نفقې په انداز شی پټ راخلو موږ ته روا ده. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلې چې او بالمعروف درک. دغه ابو سفیان هغه بخیل انسان و مخکې تر اسلام نه په دا یوه صحبت ان حضرت صلی الله علیه وسلم دستي ورته ویلې ما درته اجازه ده چې څومره شی در اخلې. بخل په سخاوت بدل شو، حسد په محبت بدل شو، تکبر په تواضع بدل شو. دا د حضرت پیغمبر علیه السلام د سینې مبارکې نه دا اخلاق سینې د خپلو شاګردانو ته نقل شو. نو که سړی د داسې خلکو په صحبتو کې کیني چې د هغه په طبیعت کې عاجزي وي نو د تا په طبیعت کې به عاجزي راځي. که د هغه په طبیعت کې تکبر و نو ته چې ورسره کېناستې انسان څه کوي؟ نبي کریم صلی الله علیه وسلم یې ډېر تکبر د هغه خلکو په سینو کې ده چې د اوښ او د غوایي او د آس سره یې تعلق وي. حدیث مبارک ته ټول علما ناست دي. د اوښ سره یې تعلق وي یا یې د غوایي سره تعلق وي یا یې د آس سره تعلق وي، د هغه انسان په زړه کې تکبر ډېر وي او د میږو شپون چې وي د هغه په سینه کې زړه کې بیا تواضع وي. وایي اوښ کې تکبر ده چې څوک د اوښ سره ګرځي په هغه کې هم تکبر پیدا کېږي. په میږ او پسه کې عاجزي ده چې څوک د هغه سره ګرځي په هغه کې هم عاجزي پیدا کېږي. دا چې د انسان د نوع نم نه ده، د حیوان اخلاق سړي ته نقل کېږي، د انسان اخلاق به څنګه انسان ته نه نقل کېږي؟ سم خلاص شو. د اوښ اخلاق ورځي او د انسان اخلاق به بیا نه ورځي. د میږي او د هغه پسه اخلاق ورځي، د انسان اخلاق به بیا نه ورځي. دا چې ډېر تاکید قرآن او حدیث کې دغه کېږي چې تاسې ملګرتیا د نیکو خلکو کوئ، صحبت د نیکو خلکو کوئ، محبت د نیکو خلکو سره کوئ. حتی یو دغسې سخاوت ته سپي ته هم چې ډوډۍ ور واچوي خدای پاک سړي ته ثواب ورکوي. سپي ته چې همسایه د هندو وي، سیک وي، عیسایي وي، مسافر او غریب راغی محارب نه ده، هغه ته چې شی ورکوي خدای پاک ثواب درکوي. لکن نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا یاکل طعامک الا تقی، تا د میلمستیا ماړی باید ونه خوري مګر نیک خلک، میلمستیا به نیکو خلکو ته کوي. دا ولې؟ دا خبرې ته چې پام وي ولې په سپین سړي ته خدای ثواب ورکوي، خو د میلمستیا خبره چې میلمستیا به نیکو خلکو ته کوي. ولې؟ وایي دا میلمستیا د محبت شی ده، په میلمستیا سره محبت پیدا کېږي. موږ ته وایي امر د دې ده چې د نیکو خلکو سره به محبت کوي، امر د دې ده راته. اوس نو که ته میلمستیا کې فاسقان راولې تا به بیا د فاسق سره محبت پیدا کېږي. د فاسق د محبت نه خو خدای پاک موږ منې کړي. نو چې میلمستیا کې د نیکو خلکو ته به میلمستیا کې د دغې وجې نه چې څوک بیټک جوړوي د فخر و د ریا دپاره نه، لکه دا نن سبا چې موږ کوم بیټکونه دي په دغه نیت بیټک جوړ کړي چې زه به نیک خلک د خپل بیټک کې خپله مهمانخانه کې کېنوم، د هغو به خدمت کوم. د دغه بیټک د خرچې حساب په قیامت کې خدای پاک نه ورسره کوي. د دغو نیکو میلمنو سره چې دی په سترخوان ناست وي دغه عمر د ده په عمر کې نه ور حسابېږي. یو سړي ته 80 کاله عمر الله تعالی مقرر کړی، په دغه 80 کاله کې د مثلا 100 وارې نیک خلک راوسته میلمستیا ته، دغه 100 وارې کې د دغه میلمنو سره چې یوه ګنټه وخت تېر کړو
دا 100 غنټې مثلا د په عمر کې ورزیاتېږي. الله دومره رحیم و کریم ذات ده، د نیکو خلکو په ملګرتیا دومره خوشحاله کېږي، هغه عمر در معاف کوي. ته په عمر کې نه در حسابوي. دا خرچه چې ته پکې لکه په جهاد کې چې کې دومره ثواب در کوي. د دغه نیکو خلکو د مېلمستیا په حال کې چې دغه سړی په دغه ورځ مړ شو، مرګ د شهادت ده. ماخوستنه چې مېلمانه و تر سهاره په دا کور د خدای رحمت ورېږي، چې سهار مېلمانه و تر بېګا پورې د خدای رحمت ورېږي. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه مېلمانه دي، دی خپله ولاړ د امیر المؤمنین ده، خدمت کوي. مېلمنو کې چا ورته ویلې یا امیر المؤمنین موږ ته حیا راځي چې ته ولاړې خپله خدمت کوې، موږ ته حیا راځي چې ته خپله خدمت کوې، ته کښېنه. ده ورته ویلې ما د حضور پاک صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي په کوم کور کې چې مېلمانه یې د مېلمنو د احترام دپاره ملایکې ولاړې، نو ما ته دغه ملایکو نه حیا راځي چې زه کښېنم. اوس هر شي نه موږ شریعت خبر کړي یو، نو دا خبره ذاتي نوره نه اوږدوم، ځکه چې ما نه خبرې اوږدېږي، بیا هلته ماښام کار خرابېږي. موږ هر څه باید د الله د رضا لپاره. د نیکو خلکو سره محبت دا په واقع کې د الله سره محبت ده. په طالب پورې څوک څه ویني، په مجاهد پورې څوک څه ویني، په یو ملنګ صوفي پورې څوک څه ویني. خو دا چې د دې طالبي قدر کوي، د ده د جهاد قدر کوي، د ده د علم قدر کوي، د ده د ذکر قدر کوي، د ده د الله د دوستي او د ولایت قدر کوي، د دغه ټولو راجع الله ته وشوه. خو د الله د دین طالب ده، د الله د دین خادم ده. په واقع کې دغه محبت د الله سره ده. نو چې څوک د الله سره محبت کوي، الله تعالی نه خوشحاله کېږي. چې څوک څومره محبت کوي، د الله محبت بیا زیات ده. ځکه حدیث مبارک کې راځي چې الله تعالی وایي ما ته چې څوک 21 رانږدې کېږي، زه یو ګز ورنږدې کېږم. ما ته چې یو ګز رانږدې کېږي، زه یوه غېږ ورنږدې کېږم. ما ته چې په سوکه سوکه راځي، زه په منډه ورځم. الله خو جسم نه لري، مکان نشته ورته. دغه دا معنی ایمان رحمت ده تر طاعت ډېر ده، ایمان محبت ده تر محبت ډېر ده. د زوی پلار هسې دا شیان خپله زړه ته راځي، ما ور خیاله مه ده. د زوی د پلار په محبت کې د زوی محبت د پلار سره ډېر ده که د پلار محبت د زوی سره؟ په پلار محبت ډېر ده. خو که زوی لږ ادب غوره کړي، د پلار خپل طبیعي محبت چې مخکې موجود و، تر هغه بل زوی نه چې ادب نه ورسره ساتي، د دغه زوی سره محبت څو چنده زیاتېږي. پلار خو هسې محبت لري د اولاد سره، اولاد هم څه نه څه محبت لري د مور پلار سره. خو که اولاد لږ محبت لیار غوره کړي، لږ محبت ادب خدمت غوره کړي، ځکه ادب او خدمت د محبت نه نتیجه ده. چې چا د مور پلار سره محبت وي، نو هغه خدمت کوي. چې چا د مور پلار سره محبت وي، هغه ادب ورسره کوي. چې اولاد لږ محبت وکړي، د پلار چې مخکې 50 درجې محبت و 100 درجې ګرځي. الله تعالی خو تر مور پلار نه 80 چنده مهربان ده. رسول الله خو تر مور پلار نه 80 چنده مهربان ده. چې لږ د هغه په طرف باندې سړی قدم واخلي، نو د الله رحمت زیات. نور هلته شیخان د مېلمانه هم را روان دي. خبره خو بس کو، هسې د ملګرو شوق و، د جومات لپاره به دعا وکړو، د مدرسې لپاره به دعا وکړو. نور که بیا چا شوق دی، باید حتی په خپل شوق دی، موږ دې طرف نه ویل نشته، هغو ته به بیا تلقین وکړو.